اشنا ګرځېدو خو والا ستړی شو راځه چې چېرته کښېنو سمه ده جوهره کېږو نو زما یاران خو مرګ دي زما یاران به چېرته وي ها جوهر اشنا کاروبار دې څنګه ده والا سکندر اشنا ښه دی ګزاره کوي نن سبا خو بازارونه لږ سړه شوي دي خو دلته ناستې زه څومره ډېر چې وګرځېدم و سکندره په خیرونو او میوند اشنا راځه په خیرونو جوهر جانا جوړې تکړې ته به ښه ده ډېر ټیم وشو در پسې ګرځم رانه ورک یې میوند اشنا څنګه یې ښه یې جوړې طبیعت یې ښه دی ته څنګه یې جوړې برابر یې الله فضل دی چې ته شکر ده الحمدلله ته څنګه یې کاروبار دې څنګه ده ژوند دې څنګه روان ده والله ښه ده میوند اشنا پوه شوې ګزاره کوو څنګه یې ته شکر ده الحمدلله خیرت ته وروره زما ژوند نه تېرېږي میوند اشنا ژوند خو په ملګرو ښکلی دی ملګري د ژوند دی او سکندر اشنا سمه خبره کوې نو خبرې مو خوږې دي ما ته کار پیدا شو زه به لاړ شم خوړلی میوند څه شو کار پسې ولېږه سړي او ورک شي اوهو سر خوړلی سړي تب سړی چې په کار پسې ولېږي پسې ورک شي زه د په انتظار مړ کړمه ګوره اشنا غوسه کېږه مه ډېره د کار خبره مې راوړې ده غوسه به دې په خپله سړی شي غر کوه خبره کوه چې اندېښنه مې شوه څه خبره دې راوړې ده ته مې سکندر راغوښتی ده ډېوې ته مې تېل اچولي خالص چې تیلې ورکړم واه څومره عجب کار دې کړی دی خو ګوره چې په دې لمبو کې دواړه وسوځوې دواړه غم مه کوه دواړه به سوځي دواړه اشنا زه د دې خوش خبرې په تمه یم ما کار ده صرف ته تماشه کوه تماشه په تمه یم خیر لاړ شي چېرته یې ښه زه په بڼ کې درته په تمه یم او راشه له کار مې ورسره ده خو لږ بیړه وکړه زه درته په تمه یم خدای په امان سلام علیکم سمه ده میونده درغلم بس په تمه شه خدای په امان ښه میونده څه خبره ده څنګه دې راوغوښتم ښه جوهره ته زما د ورور په شانې نن ستا ورور خپل فرض ادا کوي بېشکه میونده ما هم خپل ورور ګڼلی ښه ورور خو دې راته ووایې ورور خو په ورور باور کوي که څنګه میونده نور مې مه اندېښمن کوه د مطلب خبره راته وکړه راځه چې داسې یو مناسب ځای ته لاړ شو سمه ده ځه چې ځو
تا یار سکندر څه دی؟ نه میونده داسې نشي کېدی. سکندر د ډستوني مار نه دی. ما خپل فرض پوره کړل، نور ستا خوښه منې او که نه یې منې؟ که دا خبره وي زه به د سکندر وینې وڅکم. وینه جوهره ما ته دې ورور دي په دې جنګ کې هم زه د سره یم. بنده جوهر دومره کمزوری مه ګڼه چې خپل بدل په خپله نشي اخیستی. میونده تا خپل فرض پوره کړه، سیره پوسته مشه کوه چې زه څه کوم. خدای په مان. په مخه دې ښه اور خو مې بل کو، خو اوس به تماشې ته ورشم. هلکه سکندر به دې چېرته نه وي لیدلی؟ زه کور کې ګوره. چېرته یې سکندره؟ بهر اوځه بهر. څه خبره ده یار؟ دا کار دې کولو دی؟ خره ما څه کړي؟ څه خبره ده؟ ماره اوس به زه خوښ شم. زه د لستوڼي مار؟ اوس دلته خوش یم. ظالمه د ورونو په شان ملګري دي، په جنجال سره روانه وه. تاسو ملګرتیا هم دغه وه، همدې ځای پورې وه. دا د لستوڼي مار دی. مار لستوڼي مار زه نه، ته یې ته. کوم عقلانو خبره څه ده او جنجال ورپسې ده؟ वो कम अगला असली खबर दा शायद दा असली खबर दा शायद कदा सी वी रजा चोर पसी वर्षु रजाई जो रजाई लगा शिकार खराब शो शेरा दोघं गेर करा मा क्या गेर कडे زمان تا نه دا امیدو چې کار به جوړوي نه کار به خرابوي هغه کار دی وکړو. دا وخت دې خبره نه ده زه چې ځو. د دې تېښتې خبره دی د کار خبره وکړه ځه چې ځو. لار نشته ओ शैतानो उधर गए हरा تاسو اصلي دښمن دا دی داغه اے شیطانا داسې حالات ته به دې ورځم چې مرګ به په زری وړي مرګ په زری کلا ما په تا څومره باور و ولې دې داسې وکړه بس که زه ستاسې ګناهګار یم د ټول غلط کارونه ټول ما کړي دي. بس که ما معاف کړئ ما نه غلطي شوې زه ټول نه بخښنه غواړم. بس که سکندره بس که معافي یې وغوښته معاف یې کړه دا ستاسو نه دا د خدای ګناهګار هم ده. دوی خو اسم په جنجال دي زم چې خپې وباسم اسم یم کار ورته کتلی ته چیرې ځې ګوډ شیطان اصلي کار دې تا و
دا اصلي شیطان دغه یو زه دغه دا ټولې خبرې ماته ده کړې وي پورته شه अब मैं कहे सिकंदरा जौहरा ما ډېرې غلطیانې کړې دي زه ډېره بخښنه غواړم بیا به داسې نه کوم هېڅ کله به بیا داسې نه کوم ډېر مې وبښئ ما چې کوم څه کړي دي لالچ مې کړی دی بیا به داسې نه کېږي ډېر بخښنه غواړم قربان مو شم یارانو بخښنه یې وغوښته او معاف یې کړئ بیا به داسې نه کوي مونږ ټول ورونه یو پوره هېواد والو تاسو ته هم دا پیغام دی چې د خپلو 500 روپۍ په خاطر خواږه ملګري او خواږه وروڼه په جنجال مه سره کړئ